السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د تصویرونو لپاره یو داسې افیکټ سره در وښیم چې په هغه افیکټسو باندې به تاسو خپل تصویران ډېر ښایسته او ډېر خوندور جوړ کړئ او تاسو بیا ډېر په اسانۍ سره جوړ کړئ. نو ملګرو که چېرې غواړئ چې په دغه طریقه باندې پوه شئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې هم دغه اپس تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو به راسئ په دغه اپس باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. نو کله چې هم دوستانو دغه تاسو خلاص کړئ دغه رقم د دې کوم مین انټرفیس دا انټرفیس دا رقم دلته دی تاسو سره اړوي دغه به تاسو الاو کړئ. کوم اپشنان تاسو سره اړوي هغه به ټول تاسو الاو کړئ او دغه رقم به براوس باندې کلیک وکړئ. تاسو به خپل تصویران وروښیاست، یعنی هر تصویر چې تاسو جوړېدل غواړئ هغه تصویر به تاسو وروښیاست. نو هغه تصویر به دلته لوډینګ روان سي، هغه تصویر به اوس چې لوډ سي. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو دغه تصویر لوډ کړئ دغه رقم که تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ په هغه کې دننه ګوره ما درته تاسو کلرونه زیاتوی سي کموی سي، یعنی هر رقم چې تاسو کلر تیزوي دغه کوئ هغه ټول دلته تاسو کولی سي. نو دلته دننه تاسو تصویر هم جوړولی سي، هر رقم چې سیم جوړوئ هغه تاسو جوړولی سي. نو ګوره ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې افیکټس باندې استعمال کړئ نو هغه بیا تاسو دا رقم ته چې کولی سي استعمالولی سي. اوس به تاسو راسئ افیکټسو ته. دا ګوره ملګرو ټول افیکټسونه دي، یعنی هر افیکټس چې استعمالوئ صرف هغه افیکټس باندې به کلیک وکړئ او هغه به ستاسو په تصویر باندې ډېر په اسانه سره ولګېږي او ډېر اسانه به ستاسو تصویر چې کړي جوړ کړي. نو ګوره ملګرو دغه تصویر یې دا رقم ته جوړ کړئ او دغه رقم که تاسو بل افیکټس ورکوئ نو زه اوس دا افیکټس ورکوم دغه رقم به هغه افیکټس هغه رقم چې په ولګېږي. ډېر ښایسته او خوندور افیکټسونه په دې کې شته. نو ګوره ملګرو اوس به هغه افیکټس هم چې په ولګېږي. دغه رقم ګوره ملګرو اوس دور راځمه نور افیکټسونه ګورم. زه غواړم چې دا افیکټس په ولګوم، صرف په هغه افیکټس باندې کلیک وکړئ او هغه به ستاسو په تصویر باندې ډېر ژر ولګېږي. نو ګوره ملګرو لږ انتظار ورته وکړئ. نو ګوره ملګرو دغه افیکټسونه دي، یعنی هر رقم ته افیکټس تاسو غواړئ هغه ټول تاسو په لګولی سئ. نو ګوره ملګرو ما تاسو ته وویل چې په ایډیټ کې په هغه کې تاسو بیرته ایډیټینګ هم کولی سئ، تصویر نور هم ښایسته کولی سئ. یعنې ګوره اوس دا د فایر والا او هر یو ستاسو خوښ ده هغه ټول تاسو په لګولی سئ. یعنې ملګرو اوس که تاسو غواړئ چې دا رقم ته ښایسته تصویران جوړ کړئ هغه دلته تاسو جوړولی سئ. نو که چېرې تاسو یو تصویر جوړ کړئ او بیا غواړئ چې هغه سیو کړئ هغه به تاسو څنګه سیووئ؟ نو د دې لپاره به ملګرو بیا تاسو راسئ ګوره هر افیکټس تاسو خوښ شو هغه افیکټس به په ولګوئ او بیا زه تاسو ته د سیوېدا طریقه هم در وښیم. نو ګوره ملګرو زه اوس دا افیکټس په درومه. کله چې ما دا افیکټس په ودروئ اوس زه غواړم چې دا سیو کړمه. دغه رقم ګوره ملګرو تاسو ته د ډاونلوډ بټن یې درکړی ده، تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ وایي ایمیج سیو ټو ګیلري، ایمیج په ګیلري کې چې سیو سو. نو ملګرو تاسو دغه رقم دا سیوولی هم سئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو کوم چېرې ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسې هره پوښتنه لرئ هرې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسې لپاره جوړه کړو. نو میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.